په کور یا پرونو خویندو کې د اتفاق راوستلو او د اختلافاتو ختمولو او د جنگ جګړو د ختمولو دپاره د یا جامعو وظیفه د نن نه تاسو شروع وکړئ. انشاءالله چې لږ ورځو کې به د کور دننه تمام اختلافات ختم شي، جنگ جګړې به ختم شي، یو بل به داسې به خواږه شي چې د یو بل نه بس زاریږي، قربانیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو خویندو، نن د الله جل جلاله یو مبارک نوم درته ښیم، یا جامعو. د دې داسې عجیبه رموز او داسې عجیبه اسرار او برکات دي چې کله تاسو د هغې نه خبر شئ ښه حیران به ورته پاتې شئ. یا جامعو دا د الله جل جلاله یو ډیر مبارک نوم دی. د دې وظیفې کوونکي چې کله یو انسان د دې وظیفه کوونکي جوړ شي، د ټولو نه یو د ټولو اولنۍ فایدې خدا ده چې مخلوق خدا به د دې انسان سره محبت کوي. یا جامعو وظیفه چې څوک کوي نو د هغه سره به هر یو کس مینه او محبت ساتي. اوس دا جامعو وظیفه د هغه کس دپاره هم ده چې هغه د خلکو د نظر نه بلکل پرېوتلی وي، یعنی هغه معاشرې کې څه داسې کارونه کړي چې هغه د خلکو د نفرت باعث ګرځېدلي. دغه وروڼو او خویندې دې د یا جامعو وظیفه شروع وکړي، انشاءالله چې هغه تیر شوي او پرېوتلی عزت به رب العالمین دوباره را بیدار کړي. د دې نه علاوه که دوه کسان په خپلو کې روان دي او د هغوی روغه کول غواړي او ته وایې چې دغه دواړه کسان د خپلو کې روغ شي دوباره، د هغې دوه کسانو دپاره هم دې وظیفې کې یو ډېر لوی تاثیر پروت دی. دې نه علاوه دا ګریلو جګړې، یعنې زموږ په کورونو کې جنګ جګړې ډېرې زیاتې وي. بعضې کورونه داسې چې هغې کې څوک ورته وایي چنګړخانه، یعنې اوازونه ترنه ډېر زیات اوچتېږي. کله کله داسې وشي چې وروڼه خویندې په خپلو کې جګړې لګوي، یو بل وحي ټکوي، یا وروڼه وي صرف او هغه وروڼه په خپلو کې شور کوي او یو بل وحي ټکوي، یا صرف خویندې دي او هغوی جنګ جګړې کوي، یا د کور ټول خلکه یعنی اولاد د بچو سره، یعنی اولاد د مور او پلار سره باندې، یا مور او پلار د اولاد سره باندې. تاسو وایئ چې د دوی روغه راشي، اختلافات ختم شي، نو د هغې دپاره هم تاسو دا یا جامعو وظیفه د نن نه تاسو رانیولی شئ. دې نه علاوه چې هر قسم مشکلات وي نو د هغې مشکلاتو د ختمولو دپاره هم تاسو دا وظیفه رانیوی شئ. یا د چا خاندان دی او هغه خاندان د دوی منتشر شوی دی، خواره وارتلی دي او د خاندان په خپل منځ کې ډېر سخت اختلافات راغلي دي. موږ غواړو چې موږ د یو بل اختلافات چې موږ په خپل منځ کې دغه ختم کړو اختلافات، نو د هغې دپاره تاسو هم د یا جامعو وظیفه کولی شئ. اوس راځئ د هر یو کار دپاره درته جدا جدا طریقه ښیم. که یو انسان د خلکو د نظر نه پرېوتي او خلک د هغې سره مینه او محبت نه ساتي، نو هغه له پکار دی چې په هر حالت کې د ده په خولې باندې دا وظیفه شروع وي، یا جامعو یا ودودو، یا جامعو یا ودودو. هر حالت کې دی چې د ده په خولې باندې وظیفه شروع وي، بې شمېره بې تعداد دا وظیفه کوي. د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین مخلوق خدا په ده باندې مهربان کړي. او څومره چې د الله مخلوق که چېرته هغې انسانان یا که هر څه وي، د ده سره به مینه او محبت ساتي. یوازې انسان نه بلکې هر مخلوق خدا به د سره مینه ساتي. او که چېرته کې د وروڼه خویندو په خپل منځ کې اختلافات راغلی وي، جنګ جګړې ډېرې کوي، یا یو کور ته د هغې نه اوازونه ډېر زیات اوچتېږي د جنګ جګړو، نو که چېرته وروڼه خویندې په خپل منځ کې جګړې کوي او تاسو وایئ چې دا جګړې ختمې شي، نو د دوی مور پلار دې دا وظیفه شروع وکړي، یا جامعو یا جامعو یا جامعو.
دا د بې شمېره وي، یعنې د دې تعداد معلوم نه دی چې هر حالت کې د دوی سره تسبیح لاس کې یا ورسره هډوکي یا ورسره هغه کاونټر وي او د دوی خولې باندې دا وظیفه شروع وي یا جامغو یا جامغو یا جامغو د مور او د پلار. او په ذهن کې دا خبر حاضر ساتي چې دا وظیفه زه دې دپاره کوم چې دا پلانکې د خپلو کې روغ شي، یا دارونه خویندې د خپلو کې روغ شي، یا زما دا بچي دې په خپلو کې روغ شي، روغه دې وکړي، جنګ جګړې دې نه کوي. د دې وظیفې سره دغه تصور ځان سره ساتي. انشاءالله چې لږو ورځو کې به رب العالمین د دوی دغه جنگ جګړې ختمې کړي او د دوی دغه جنگ جګړې به رب العالمین په محبت او همدردۍ سره چې کوم دی هغه بدل کړي. یا چېرته یو خاندان دی او هغه خاندان په خپل منځ کې روان شوي دي، د یو بل وینې څکلو ته هغه خاندان تیار ناست دي، نو که هغه خاندان والا خلک هم د هغوی چې د دغې خاندان چې کوم مشر وي او معزز کس دی، نو هغه له پکار دی که هغه ته دا خبره منظور وي چې د خاندان والا دی په خپل منځ کې اختلافات ختم شي، اتفاق ته راشي. نو د خاندان چې کوم دی خاص کس وي او معزز کس وي، نو هغه دی دا وظیفه شروع وکړي یا جامغو یا جامغو یا جامغو. نو او بیا په ذهن کې دی دا خبره حاضره ساتي چې زموږ د خاندان د خپل منځ کې اتفاق راشي، اختلافات ختم شي. د دې وظیفې په برکت سره به رب العالمین تمام اختلافات ختم کی او د یو بل سره به مینه او محبت پیدا شي. د دې د وجې نه به معاشرې کې یو ډېر لوی امن، سکون، قرار او دغه به راشي اطمینان. نو دا یو ډېره زبردسته وظیفه ده. یا جامغو یو ډېر ښکلی مزیدار اسرار رموز مې ورته وښول، نو بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک هر یو کس د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.